السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې اونیز بحث ته مو زه صمیم الیاس ښه راغلاست وایم. په هیواد کې په دې وروستیو کې ډېر تحولات راغلي. ډېرې سیمې د اسلامي امارت د مجاهدینو له لورې فتح شوې. د کابل اداري عسکرو له زیات شمېر ولسوالیو عقب نشیني کړې. د وروستیو فتوحاتو او پرمختګونو په اړه مو له 2 تنه تکړه لیکوالانو او سیاسي شنونکو د الصمود عربي ویبپاڼې له مسؤل محترم موسی فرهاد او د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون د تاریخ څانګې له مسؤل قاري عبدالستار سعید سره مرکه کړې. تاسو ته هرکلی وایو. ښه راغلاست. پیل یې له قاري عبدالستار سعید صاحب څخه کوو. که د وروستیو تحولاتو او د مجاهدینو د پرمختګونو په اړه معلومات راکړئ. څرنګه دا بهیر پیل سو او څومره سیمې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. لکه تاسو ته معلومه ده له تیرو تقریبا 3 میاشتو را په دې خوا دغه د وروستیو فتوحاتو او تحولاتو سلسله پیل سوې ده. د روان 1400 هجري شمسي کال د حمل له لومړیو نه چې د حمل په 2 باندې د لوګر ولایت د سرخ ولسوالي فتح شوه. ورسره د فتوحاتو دغه سلسله شروع شوه چې تر اوسه پورې تقریبا د 190 په شاوخوا کې ولسوالۍ د اسلامي امارت د مجاهدینو تر تسلط لاندې راغلي دي. او په دې کې مهمه خبره دا ده چې یو خو دا ولسوالۍ اکثره پرته له دې چې هلته جنګ وسي، هلته خلکو ته دواړو خوا ته تلفات ورسیږي یا تخریب رامنځته سي، په سوله ییز شکل په دعوتي شکل باندې دغه ولسوالۍ د مجاهدینو تر تسلط لاندې راغلي دي چې دا یو ډېر مهم انکشاف ده، مهمه لاسته راوړنه ده. او بل دا چې د ولسوالیو د مراکزو نه علاوه په سلګونو لوی پوځي مراکز، کنډکونه، پوستې او قرارګاوې دا له هغه ټولو وسایلو سره هغه د مخالف لوري د کابل ادارې کوم عسکر یا پوځیان یا د پولیسو د اربکیانو کوم منصوبین چې وو هغه تسلیم سوي دي. د اسلامي امارت د دعوت او پیوستون له پروسې سره یو ځای سوي دي او په دې طریقه نو د هغو ژوند هم ژغورل سوی دی، هغو ته د سر او مال د امن تضمین ورکړل سوی ده چې دا خپله یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او له دې نه علاوه د تقریبا د 11 ولایتو مراکز د هغو ځینې برخې هغه اطرافي سیمې، هغه د ښار ځینې نواحي دا د مجاهدینو تر واک لاندې راغلي دي، چې مثلا د تخار ولایت او د بدخشان، د کندوز او بغلان، دغسې د کندهار ولایت، د هلمند او فاریاب او جوزجان ولایت، غزنی، میدان وردګو ولایت، د 2 ولایتو مراکزو ته مجاهدین رسیدلی دي. هغه د ښار په دروازو کې ولاړ دي، حتی د ښار ځینې برخې هم تر خپل واک لاندې راوستي دي. نو دا یو ډېر لوی پرمختګ ده، یو ډېر لوی تحول ده، ځکه په دې سره د افغانستان مطلق اکثریت سیمې یعنی تقریبا د 115% په شاوخوا کې د افغانستان اراضي دا د اسلامي امارت تر بشپړ واک لاندې راغلې ده. او بل علاوه لا دا چې د افغانستان اکثره سرحدي ولایت، مهم تجارتي بندرونه دا هم د مجاهدینو تر واک لاندې راغلي دي. نو دا واقعا یو لوی تحول ده، یو لوی لاسته راوړنه ده د اسلامي امارت مجاهدینو لپاره. مننه. راځو موسی فرهاد صاحب ته. دغه فتوحات ستاسو په نظر له نظامي او سیاسي اړخه څومره اهمیت لري او که په اړه یې خپل نظر راسره شریک کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې تاسو ته محترم سعید صاحب ته او د الامارات سټوډیو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه عملیات او دغه فتوحات د وروستي تحولات دا له هرې نګاه چې ورته وګورې د کله نظامي اړخ او کله سیاسي نګاه څخه دا خورا د اهمیت لرونکي دي. په دې معنا چې دغسې څومره چې د مجاهدونو ته دغه اهمیت لري د عمره د جانب مقابل دپاره د هغې کمزوري، د هغه ضعف، د هغه د ضعف په معنا دي. او دا طبیعي خبره ده چې د 2 داسې قوتونو ترمنځ چې هغه ترمنځ هیڅ تناسب نشته، یعنی په وسایلو او د ظرفیتونو او د قوت په لحاظ باندې یو د نړۍ زبرځواک بلل کېږي او بل په نړۍ کې داسې یو کمزوری لکه د افغان ولس یا اسلامي امارت مجاهدین چې د وسایلو د هر لحاظ څخه ډېر ضعیف وو، د دوی ترمنځ سخته
او د تقریبا د 12 لسیزو شدیده مقابله وسوه او تاریخي مقابله په دغه کې بالاخر مجاهدینو ته الله پاک بریا ور نصیب کړه نو دا واقعا یو ډېر اهمیت او ډېر لوړ ارزښت لري. د دې سختې مقابلې په نتیجه کې چې اوس الحمدلله اشغالګر له وطنه څخه په تلو دي په وتلو دي او اشغالګرو هیله دا وه چې دوی چې کوم اهداف درلودل په افغانستان کې د دوی له وتلو وروسته به هغه د دوی کوم رژیم کوم اداره چې په کابل کې جوړه کړې ده هغه به دغه رژیم ساتي. د دوی دا هیله وه د دوی دا امید وه نو د هغې امیدونه او د هغه چې کوم توقعات وو هغه وخت له مایوسي باندې واوښتل چې دغه رژیم دې ته نږدې شوی ده چې نور له پروپاشي سره مخ ته دغه نظام دغه دوی کوم پوځ چې روزلی وو دغه باندې چې کوم په میلیاردونو په ټریلیونونو ډالر مصرف کړي وو هغه اوس له داسې یو حالت له داسې یو پروپاشي سره مخ ته چې خود به خود راځي او تسلیمیږي په سلهاوو ولسوالۍ لکه سید صاحب چې وویل 15-80% ځمکه د مجاهدینو تر لاس واک لاندې راغلې ده دوی تسلیم شوي دي. نو دغه توقعات د دشمن هم له خاورو سره خاورې سول چې دوی ویل چې اهداف یې دغه نظام ورته ساتي دغه نظام وپاشل سو او دوی هم ووتل. نو دا ورشتیا هم یو دنیا دپاره هم حیرانوونکې مقابله وه او نتیجه یې همداسې وه چې د افغان ولس او د مسلمانانو په خیر وه. مننه. محترم سید صاحب ویل کېږي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان څو مهم بندرونه د مجاهدینو لخوا نیول شوي دا بریا د اسلامي امارت لپاره څومره مهمه ده؟ بلې په دغو وروستیو تحولاتو او فتوحاتو کې د افغانستان اکثر هغه بندرونه چې له نورو هیوادو سره دي هغه د مجاهدینو تر تصرف لاندې راغلي دي. مثلا که موږ له شمال شرق نه را شروع کړو بدخشان ولایت چې له چین سره د واخان کومه سرحدي سیمه لري دا د مجاهدینو مکمله د مجاهدینو تر تصرف لاندې راغله. ورپسې د اشکاشین په نوم تاجکستان سره یو عارضي بندر لري او دغسې په تخار ولایت کې د خانم بندر ده او په شیرخان بندر ده په کندوز کې او دغسې په هرات کې د تورغونډۍ او د اسلام قلعه بندرونه او په هرات کې په فراه کې د ابو نصر فراهي بندر او تر ټولو مهم په کندهار کې د سپین بولدک بندر او په پکتیا کې د ډنډو پټان په نوم کوم بندر ده. دا ټول هغه تجارتي لارې دي د افغانستان لپاره چې د افغانستان لپاره کوم له نورو هیوادو سره تجارتي راکړه ورکړه د ټولو له دغو لارو نه کېږي. نو د دې اهمیت ډېر زیات دی. یو په دې لحاظ باندې که موږ وګورو چې د کابل د ادارې د رصد یا د لوجستیکي اکمالاتو لارې تقریبا همدغه دي. نو په دې سره مجاهدین کولی شي د دغو په تصرف سره د کابل په اداره باندې فشار وارد کړي او له دغو لارو نه د فشار د وسیلو په حیث باندې استفاده وکړي. علاوه دا چې دا اقتصادي اهمیت هم لري. د بیلګې په توګه که موږ د اسلام قلعه بندر یاد کړو د اسلام قلعه بندر د اشرف غني د ادارې د دوی د احصایې له مخې او د دوی له فساد او خردوبرد سره په ورځنی ډول دوی له دغه بندر نه د 150 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې عایدات ترلاسه کول چې اوس دا بندر له څو ورځو راهیسې د مجاهدینو د اسلامي امارت مجاهدینو تر تصرف لاندې ده او هغه د پخوا په شان عادي راکړه ورکړه له دې لارې هغه تجارتي کوم مالونه چې راځي هغه جریان لري. نو دا د اسلامي امارت لپاره یو عایداتي سرچینې هم ګڼل کېدلی شي. د دې علاوه له ګاونډیو هیوادو سره د اړیکو یو کانال هم ورته ویلی شو ځکه ګاونډي هیوادونه اوس له اسلامي امارت سره مخامخ دي. یعنې په سرحدي ولایاتو کې دوی هغه کوم د تاثیرګذاري یا تاثیر پذیري چې دغه د اسلامي امارت ته یعنی دوی ټول راکړه ورکړه او تعامل چې د اسلامي امارت سره ده د خپل د ګاونډیو هیوادو په باره کې هم ګاونډیو هیوادو په نسبت هم د اسلامي امارت موقف هغه لوړوي او د اسلامي امارت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېدی شي. نو په څو لحاظو باندې دغه بندرونه ډېر مهم دي او په وروستیو فتوحاتو کې دا یو مهمه فتحه بلل کېږي. ډېره مننه. محترم فرهاد صاحب په جګړه کې طبعا ښکېلو خواو ته تلفات رسېږي دغه راز ملکي زیانونه او د عامو تاسیساتو تخریب هم ورسره تړلی دی. ستاسو په نظر د وروستیو پرمختګونو څومره د سر او مال زیان درلود او په راتلونکي چې ولایتي مراکزو تصفیه پیل کېږي تاسې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات په نظر کې نیولي؟ زه فکر کوم چې دا وروستي تحولات او وروستي بریاوې د مجاهدینو دا
یو ځانګړتیا یې دا ده چې په دې کې تلفات بیخي کم وو او یا د نشت برابر دا په دې خاطر باندې چې مجاهدینو اکثره ولسوالۍ چې نیولې دي هغه ټولې بې له جنګ نیولې دي یعنې ټولې که نه وي خو ډېر کم ټاک ټوک پېښ شوی ده او نورې اکثره پرته له جنګ نیولې دي د دې وجه دا و چې یو خو اسلامي امارت لخوا دی چې د عمومي عفو اعلان وسی یعنې کابل رژیم کې چې کوم خلک دي عسکر دي او کارمندان یې هغو ته ټول عمومي عفو اعلان سو هغوی له دې په استفادې ټول له جګړې لاس واخیست او پرته له جګړې مجاهدین هغه ساحو ته داخل سول ولسوالۍ ونیولې نو په داسې حالت کې خو طبعا تلفات نه پېښېږي اما دا دښمن چې دا تبلیغات کوي چې کله کله داسې ادعاوې کوي چې مجاهدینو ته دومره په سواو مجاهدینو شهیدان کړو بمبارونه وکړو دا مو کړو دا مو کړو یو خو هغه دروغ حقیقت نه لري دویم دا ده چې مجاهدین دښمن داسې تبلیغات هم کوي چې مجاهدینو په دې ولسوالۍ کې دا دولتي تاسیسات تخریب کړو عامه شتمنۍ لوټ کړې او دا یې وکړو ملکي خلک یې وویستل د دې هېڅ ثبوت تر اوسه نه ده وړاندې کړی او دا چې که یو ډېره جزي پیښه سوي هغه هم په غلط فهمۍ باندې سوي او هغې پوښتنه هم سوې د مجاهدینو د هغې د تدارک دپاره اقدامات کړي دي نو طبعا په دې کې تلفات نه رامنځته کېږي په دې شي کې او داسې ته وروسته به مجاهدین ښارونه نیسي ولایات به نیسي هغه کې به تلفات رامنځته کېږي زه فکر کوم په دې خاطر باندې دا اوس پر لوی ښارونو باندې مجاهدین عملیات په دې خاطر نه کوي چې تلفات رامنځته نه شي او وروسته به کوشش کوي چې په داسې تکتیک باندې دا ځایونه ونیسي لکه ولسوالۍ چې په هغه کې هم تلفات رامنځته نه شو یا به خود به خود خلک د تفاهم له لارې پرېږدي او یا به پر هغو باندې دغسې حلقه تنګېږي چې هغه دې ته اماده شي چې د ولایتونو ښارونه پرېږدي دا پرون موږ تاسې دغه خبرې واورېدلې د کندهار د والي صاحب هغه وویل چې د کندهار ښار موږ حلقه تنګه کړې ده او موږ کولی شو چې دا ونیسو ډېر په اسانۍ باندې خو په دې خاطر یې نه نیسو چې خلکو ته زیان ونه رسېږي خلکو ته اذیت ونه رسېږي نو یعنې د آینده دپاره هم زه فکر کوم چې مجاهدین داسې پلان لري چې پرته له لویو جګړو له تلفاتو څخه او عامو خلکو ته له اذیته څخه پرته د سیمې او ډېره مننه محترم سید صاحب د کابل ادارې ویاندویان لوړپوړي چارواکي او یو شمېر رسنۍ په وروستیو کې د مجاهدینو خلاف تبلیغاتو ته زور ورکړی دا څومره واقعیت لري دا تبلیغات او که دا راسره شریک چې مطلب یوازې خپلو عسکرو ته د مورال په وروستیو کې رښتیا هم د کابل ادارې او د دوی هغه دې ته نږدې رسنۍ چې کومې دي د هغو تبلیغاتي جنګ په اصطلاح تر پخوا په نسبت ډېر زیات سوی ده ما په نظر وجه دا کېدلی شي چې دوی په عملي میدان کې شکست خوړلی له ډېرو درنو زیانونو سره مخامخ سوي ډېرې زیاتې پراخې سیمې له لاسه ورکړي دي ډېر عسکرو ډېرو پوځیانو یا اردو د پولیسو منصوبینو له دوی نه مخ اړولی ده ډېر زیات وسایل بایللي دي نو د دغو تلفاتو یا د دغو زیانونو د دغو ناکامیو د جبرې لپاره دوی اوس کوشش کوي چې په تبلیغاتي برخه کې یو څه وکړي نو دوی تبلیغاتو ته مخ اړولی ده او دا په عین حال کې دوی د مایوسۍ علامه هم ده ځکه کله چې څوک له عملي مقاومت نه او له عملي جنګ او فعالیت نه ولویږي نو بیا هغه خبر او شعار او شورماشور ته مخ اړوي نو د دوی هم په دغه وروستي تبلیغات کې موږ وګورو د تبلیغات هم داسې معقول تبلیغات نه دي چې د چا زړه ته ولویږي اکثره داسې څه وایي چې هغه بالکل د منلو وړ نه دي موږ په دا تېرو څو ورځو کې د کابل ادارې د لوړپوړو چارواکو ادعاوې وګورو مثلا د دوی د ارګ ویاند دواخان مینپال هغه کله چې مجاهدین د بولدک ښارګوټه یې نیسي دی څو کله یو پخوانی تصویر هغه نشروي بیا ورسره لیکي چې دا د مجاهدین موږ پسې واخیستل او چمن ته مو واړول په اصطلاح سره دی دا معلومات هم نه لري چې دغه لار او دغه کرښه بنده ده څوک تګ و راتګ نشي کولی نه اوښتلی شي خو وروسته بیا دغه تبلیغات هم پسې دغه دروغ پسې افشا کېږي خلک هغه تصویر رابرسېره کوي چې دا خو څو کاله پخوانی ده داسې تېره ورځ د نادري لخوا یوه ادعا وسوه چې یوه ډېره کاذبه ادعا وه ده وویل چې مجاهدینو په نیول سوو سیمو کې 50% دولتي ودانۍ هغه نړولې دي او سره له دې چې دې لپاره دې هېڅ ثبوت نه لري او نه عام خلکو داسې څه ویلي دي چې په کومه ولسوالۍ کې د کومه پېښه سوي ځکه دا ولسوالۍ حتی هلته جنګ نه ده پېښ سوی دا ټولې په سوله ییز شکل باندې نیول سوي دي دغسې د اشرف غني معاون امرالله صالح
کله کله داسې عجیبې او غریبې ادعاوې کوي چې کوشش یې دا وي چې له دغه اساسي موضوعاتو نه، له دغه خپلو ناکامیو نه د خلکو نظر په بله کړي. لکه مثلا چې د پارلمان یو وکیل ته د یو کلیپ یو توند خبره یې وکړه او کلیپ رسنیو ته قصدن راوایستل چې دې لپاره څو ورځې خلک ورباندې مصروف کړي. اوس دا څو ورځې پارلمان وکیلان له ده نه پوښتنه کوي چې راسه دغه دوسیه ته تصفیه کړه، په دغه سړي باندې تا دعوه کړې ده، اوس یې ورباندې ثابته کړه، خو دی هېڅ ځواب نه لري. او دغسې مثلا لکه پرون چې دوی یوه ادعا کړې ده چې د بولدک د جګړې په باره کې موږ ته د پاکستان له خوا نه اخطار راکړل سوی ده چې که چیرې تاسې حمله وکړئ موږ به عکس العمل وښیو، تاسې به حمله نه کوئ. نو دا بالکل یوه کاذبه ادعا ده، ځکه چې دې لپاره نو دوی کوم ثبوت لري. او دغه نن چې د دوی لخوا د کندهار لخوا نه کومه قوه راوتلې وه، نو که چیرې واقعا دوی ته داسې اخطار وکړل سوی وی شاید دوی به د حملې څه نه وی اقدام نه وی کړی، او چې حمله راوتلې وم هېڅ شواهد نه دي لیدل سوي چې د پاکستان لخوا د کومه حمله سوي یا د عکس العمل ښول سوی. نو دا ټول هغه کاذبې ادعاوې دي چې د دوو کارو لپاره کېږي، یو دا چې دوی په هغه عملي میدان کې شکست ورباندې جبیره کړي، او بل عامه اذهان ورباندې مصروف کړي په سوشل میډیا کې، په فیسبوک او ټویټر او په عامه رسنیو کې، په دې کې بس خلک په دې شیانو مصروف کړي له خپلو اساسي ناکامیو نه چې کوم دی د جګړې په ډګر کې ورسره مخامخ دي، په سیاسي میدان کې ورسره مخامخ دي، په سیاسي لحاظ باندې هغه خپل حیثیت او باور له لاسه ورکړی، د دنیا باور نه ورباندې لري، هغه ناکامۍ له هغو نه د خلکو نظر واړوي. نو زما په نظر خو له دې وجې نه دوی تبلیغاتو ته مخ اړوي. ډېره مننه محترم فرهاد صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایاست چې دغه پرمختګونه او تحولات به د مذاکراتو پر پروسه څه اغېز ولري او د دواړو اړخونو پر دریځونو به یې اثر څه وي؟ زه فکر کوم طبیعي خبره دا ده چې په نظامي ډګر کې بریا فوقیت هغه پر سیاسي ډګر باندې مستقیما اغېز لري. یعنی کوم لوری چې په جګړه کې په فاتح پوزیشن کې یعنی بریا د هغه په برخه وي، په سیاسي میدان کې به بریا د هغه وي. او یو دا خبره ده. دویمه مسله دا ده چې سیاسي پروسه باندې د جګړې اغېز خو یو دا موږ کتلی سو چې تر د سیاسي پروسه کې مخکې خنډونه ټوله دنیا موږ تاسې ټول ته معلوم دي، هر چاته چې هغه له څه وجې رامنځته کېدل، د کابل ادارې له لورې چې کوم خنډونه رامنځته کېدل، دا پروسه تخریبېدله، هغه په دې امید اوس یا کېدای شي بهرنیان دلته بیرته پاتې شي او یا طالبان په دغه شکل د پروسې سره ځای شي، تسلیمي په شکل باندې سره ځای شي، او د بندیانو تعطل او داسې نور خنډونه چې دوی ایجادول هغه د مذاکراتو پروسه تخریبوله. نو دوی په دې امید اوس بهرنیان به ورسره پاتې شي، بیا هغه سپورټ اعلان کړي، خو چونکې هغه بیرته ووتل، د هغوی وتل یقیني سو، پیل سو، د دوی دا امید چې وه توقعات چې هغه په مایوسي بدل سو. په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې آینده که دا پروسه باندې دغه حالت د اوسنۍ د مجاهدینو بریا دا په پروسه باندې دا تاثیر کولی شي چې دوی به که د سیاسي مذاکرات بیرته شروع کېږي، پروسه پیلېږي، دوی به خامخا مجبورا هغه څه مني چې مخکې یې له هغه څه روګرداني کوله، نه یې منل. یعنې اوس به د یو فاتح لوري د غوښتنو مطابق به د سوله هم کوي، که نه یې نو یو خدا ده چې په خپل نظام کې اسیم اختلافات او ښکار نظام ده او پر یوه دغه سره ټول نه دي. نو د دې چې هغه سیاسي اپوزیشن خلک دي هغه اوس هم زړه ښه کړی ده چې مجاهدینو سره کښېني په جلا شکل باندې د مذاکرات وکړي، نو طبعا هغه به بیا د سولې او ابتکار به هغه په لاس کې اخلي، دغه به اثرات وي د دې عملیاتو. ډېره مننه. د نن ورځې د ونیز بحث میلمانه مو محترم قاري سعید او موسی فرهاد و چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو او پرمختګونو د نیول شوو بندرونو او دا چې څنګه د ملکي تلفاتو مخنیوی کېدلی شي په دې اړه معلومات راسره شریک کړل. زموږ د نن ورځې ونیز بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.